زه ښه ده یار چې چوټیانې شوې لږ به ارام وکړو د چوټیانو نه لږ خوندونه والو جسړیا دا ولې ته خو راله واپس رالې له خو اوس لاړې ما ویل نه چې چوټیانې واله پخې چوټیانې مو واخېستې بس راغلم که نه چوټیانې شوې وایي ستا نظر ته زما دپاره چوټیانې راواغستې که نه نو تا به نه ویل چې چوټیانې وکړه یا سړیا تا رښتیا زما دپاره چوټیانې رښتیا هم دروغ خو درته نه وایم وایي ثناالله بچې دې خوا راشه د ګاډي چابي م راواله دا ولې چابیانې ثناالله بچې د پلار د چوټیانې شوې ته داسې چلو که لږ صحیح کپړې واچو پارک ته ځو رښتیا چوټیانې شوې جان دا چابي والا راځه چې ته پارک ته وځو مړه ته خبره وره دا چابي راکړه خبره نه بهر یو وبا راغلې ده هر څه یې بند کړي دي دفتر پارکونه مړه هر څه یې بند کړه زه یې شوکه خو چوټیانې نه کوم ما ته خو حکومت چوټیانې راکړې خو ته داسې یو کار وکړه چې پخې کړه زه راځم مړه زمونږ ویلکم مونږ دپاره دې چوټیانې واغستې زه اوس یې ښه خوند وکړو دا به لا سغم شو دا خو به اوس ماته دی روزانه کور کې ناست دي دا پکې اوس لا سغم راووتو خو زه الله د خیر وکړي دا حالات خو به ډېر خراب شي داجي ته وی کنه چې بهر موزه خو لږ پیسې راکړه چې ګوډو مانجه ځان لوالم بیا به بهر نوځم بره په کوټه به ناست یم پاسه مانجه والم ته مانجې راغلې اوسه شابه ولې بچې دا وګوره کنه دا جیسې بي سو والمه لږې پیسې مې ترې وغوښتې او راباندې که راباندې زه خیر دی څه به یې پوه کړم ښه نو هغه خو وایي چې زه د بېبي نه هم نه یارېږم دا څه وې ته ځه ورشه ځه یا سړیا تا ته ویم دا زوی مې څه ویو څه وایي او دې والا ورته دې ویل چې زه د مور نه هم نه داسې یارېږم ورته چا ویلي خیر خو به وي دلته په کور راته ناستې په سړیتوب به ناستې نازبین زوی دې راله ومالو خو پیسې به دې ورکړې وې که نه ما خو ورکې ثناالله بچې دې خوا راشه دې خوا راشه دا واله که نه پیسې نو ما خو چېرته ته ګپ لګې سړیا نو داجي وختې تا څه ویله ځه ورځه وګورې او ډېرې نخرې نه منم دا وبا ګورې تاله د ومالم د درنه مور کره لاړ شم هلته کښېنم او کله دا ختمه شي بیا راپسې راځه ما خو ورته داسې نه دي ویلي که نه بس غلی کښېنه خو به ډېره ګرانه شي یار ته دا ګورې نه چې زه جارو وم وایي ډانګي دا زوی دې راله داسې ووالو تاله شرم نه درځي رښتینه کې زه دلته ځایونه جارو کوم دا لګیا دی هغه به درله دې سر له راوبغومه نو دا زوی دې پوه دا به دې جارو کړی و که همدا خوله در سره نوره نه وي د کار ښه او لاس ته لاچوې زه یم دلته جارو کوم خبرې م څه کې صبر وکړه وروستو به ګر ته راځه زویه درنه اوس مې مور ته کال کوم تا سره به پوه شي ځه راوله ځه صرف دا خوله در سره رښتینه کې ولا رښتینه کې بس درته وایم جینۍ اوس رانه چپ کښېنه ښه او که نه صحیح نه هم زه جارو کوم خبرې م څه کې زه یارېږم درنه نه خو صرف ډوړی راباندې کښېنې تا سره د خدای میدان ته دې وروځه هلته به دې ولګي راځه روزه زه نورېږم مور ته کال کوم ورته وکړه نه تیارېږم دې ته وګوره دا څه غم دی یار دا خو بیا په جنګ دی لګیا دي مړه راځه خلاصې وکړو مړه نه خلاصې څنګه کې اوس به خلاصې وکړې مونږ ته به خیال شي چې په کور ناست بیا به څه کړي غوږ پې مه ګرو راځه بس دلته کښېنه وایي ما نه یې کتلی سړیا تا ته وایم که نه څه چیغې دې راغېستې دي روټۍ دې وخوړه او مې خوړه مزه یې وه ډېره زیاته مزه یې وکړه زه خو یم چې پیالې قهوه هم راته پخه کړه قهوه درته پخه کړم او ته راشه 14 ورځې وشوې په کور راته ناست اخبار کې ده راپاسه څه کې ته راپاسه نو قهوه نه څکې خو دلته یې راوړه که نه اخبار پړاوم قهوه درته پخومه که نه راشه کښېنه دلته کښېنه لوښي ته کښېنه لوښي وینځه شابه 14 ورځې وشوې کور کې داسې ناست نه د کار بهر هم نه ځې او په کور کې ناست راته کښېنه دا لوښي وینځه زه یې وینځم څه دې ویل ما ویل چې زه یې وینځم خو ته هم راسره کښېنه راځه په مینه مینه یې وینځو په مینه پرېږده شابه لوښي وینځه شابه حکومت څه غم شو ما هېڅ روسو څه دې ویل ما ویل لوښي صفا شو نور لوښي نشته چې ووینځم لوښي نشته دا جاړو واله دا زونه جارو که شابه والله که خوشي څنګه ودرېږه وای دې خوا راشه وای لکه څه کې ظالمه په منډه خوشې چاته خو ګوره لږه مړه داسې کار دی که نه کور والا باندې زه ډېر زیات ګران یم سینیټایزر راله راکړو یقین وکړه سینیټایزر راله راکړو وایي دا ومږه وایي ته بهر وځه لږه وایي مخ رنګ دې خراب شوی دی وایي پټو سیر ته وګرځه وایي آب و هوا به دې بدله شي والله چې اوس هوا چینج کوم زه روان یم جولی ته وګوره یار د یو ګنټې نه دلته ولاړ یو هر څه مور دا راته ووایي جارو والا سینیټایزر دې والو که د لوغو والا
داسې چل دی موږ ستاسو یو حال دی مړه مړه بله ورځ مې تم کتې ښه که نه سټ سټې نه در باندې کولو غوږ مې درته نیولی و ته اوس ما سره خبرې کې ما ورزش کولو بس خبره ولا چې زما حال دې ولي که نه ستا حال به ووایم نو یار چې موږ ته نو څوک به وایي داسې چل کوو موږ خو راغلي دلته به لږې چای مې وڅکو خو داسې چل کوو راځه ستا مو یو حل دی عباس له ورځو هغه ته ورځو راځه مړه ښځې خبره اوره سهار دې چیم نه دي راکړي دا د ورځې روټۍ خو راله راکړه ستا د چای او د روټۍ زه نیم ذمهواره ښه دا غټ سر دې نیولی 3 ټیمه روټۍ خوري شابه وځه شابه ولې خاندې ظالمه موږ خو خدای وبخلو چې ته مې وکتې راځه راځه مړه بس راځه یاره یو حل دی راځئ د ټولو یو حل دی ولې هلکه ولې خیر شه تپوس مه کوئ بس غلی شئ داسې په منډه راخوشي وې ولې تپوس مه کوئ بس مړه پرېږده زما په خیال دا هم کور کې واله دی هسې سبا مې کې پرېږدي یار پرېښي دي برېدو پسې مه د ښځه زوروئ نه بېغمه اوسه کم کسان یو ځای جمګټي ویني ډاري کې خېجوه تاڼې ته بوزه نور کار زما دی کرکټو والا نه سوګم مه پرېږده آو صحیح ده صحیح ده زه صحیح شو اولداره داسې چل دی که نه بره نه ډېر سخت ډر راغلی او حالات ډېر زیات خراب دی بس یو ځای کسان ویني ډاري کې خېجوه نور کار زما دی صحیح ده بس پروا پې مه کوه ډاري کې خېجوه راځه ته راځه دې خوا دې ځل چې تنخوا والم که نه کور کې روپۍ هم نه ورکوم ویله کوئ دې خوا راشه کښېنه دلته دې خوا راشه کښېنه دلته کښېنه ته نه وي کښېنه نه ته ماته ده ووایې تاسو کومه خوشحالۍ کې داسې یو ځای ناستئ او ته خو مره غټ سړی یې یار تا ته پته نشته سټیټ ہوم نه څه مطلب دی یاره خانجي سټی خو راته پته نشته خو هم کور ته وایي خو همدغه کور کې وایي کښېنه که نه همدغه کور کې کښېنه که نه یار تا ته هم پته نشته ولا خانچي راته پته ده خو ته خپله سوچ وکړه سټیټ ہوم مطلب د کور کې کښېنه کور کې څنګه کښېنو کور کې مې ښځې نه پرېږدي او دلته مې تاسو نه پرېږدي مونږ ته خو هم یو لار وښیې که نه د کوم ابوار دا به مې مړ کوي یا نه تاسو مې خامخا مړ کوئ ښه خانجي بالکل ټیک خبره وکړه ته دې خو لږ تاڼې توره سوه زه درځم والله که خوشي مونږ به ټول شو یوازې نه ځم وګوره مونږ پکې څه نه راولي ولې یوازې زه نه ځم مونږ ټول شو داسې چل دی مونږ به ټول بوځي داسې چل دی مونږ له 2 منټه راکړه مونږ خپلو کې مشوره کوو وګوره یار دا څه کوي یو چغه پې ووهو کنی بس یار تاڼې ته بوځه لرې کټوله خانجي داسې کار دی که نه مونږ خپلو کې مشوره وکړله څه مشوره دی بس داسې مشوره مې وکړه سټی ایټ ہوم نه سټی ایټ تاڼه مونږ در سره ځو مونږ ډېر زیات هوښیار کور کې خو د تعلیم صحیح نه ملاویږي تاڼې ولدار تاڼه کې ځای شته نمونه بیګاری موبایل کې شپه نه وکړي چپ شو شرموټ څه لکه هغه دی یار تاڼې ته ونه شو تللی ګوره تاسو ته ښه پته ده هلته مونږ یو ځای کسان نه شو پرېښی که خیر دی مونږ به لرې لرې کښېنو نه که نه ګوره اوس مونږ نه شو تاسو بوتلې تاسو داسې کورونو ته ځئ مونږ اوس ګوره په هغه راوتي نو تاڼې ته ځو که نه مونږ په ګش راوتي یو خو په ګش سره مونږ هم ځو که نه یار ته تاسو کورونو ته ځئ ځه کورونو ته یا پوه مې څه که نه خبره وکړه خبرې ته غوږ نیسه دا څه وې سړیا د څه شي وبا وبا مې لا نه دي وبا چې دلته راشي هر څه بند کړي ځکه چوټیانې شو پخې دفتر هر څه بند شو که نه دا څه وې او که نه ته به اوس ماته څومره ټایم په کورې راغلی پارکونه یې بند که دفتر یې بند کړي نو پارکونه به چېرته کولو وي لیونیا سرکاري دفتر یې زه شوق خو چوټیانې نه کومه حکومت را باندې چوټیانې راکړي دا څه وې ما خو ویل کماله دي چوټیانې واغستې صبر وکړه که نه حکومت را باندې چوټیانې راکړي دا زه غلط شم دا نه خبره نه بهر یو وبا راغلی ده هر څه بند کړي زه شوق خو چوټیانې نه کومه حکومت هر څه بند کړي دي لیونیه دا څه وې لیونیا وای ډانګي چې دا زما سره داسې دا ځکه ما وایلو که دخلتي اوس دې خندا درته ګوره صرف دا خوله در سره ده شتینکي ولا شتینکي دا خوله در سره نوره خو د کارې نه وي ځایونه هم زه جوړه کوم خبرې هم را دته کې بس چوپ کېنه اوس رانه چوپ کېنه اوس مه لګیا اوسه نه وروستو به ګورو وروستو څه کې ظالمه په وخت خوشې چاته ګورم نه ولې په منډې داسې کار دی زما د کور والا څه زما ډېر زیات خیال نه ورته بسته
لکانو ولی خبر نه ای نه بدغلی شي امره ولې ولې الا ما څه ویله مړی سناولا بچی دی خو راشه دا پیسې والا ما ورته راشه در کومه کنه راشه دا پیسې او والا کنه ډېرې خبرې نه وبا صرف تل نه لګي ما ته هم لګي زه به پیسې نه والا لاړ کنه شم میلو. او د مور کره به کښېنم کم کسان یو ځای ویني ډاري کې خېجوه نور کار زما دی صحیح ده صرف مې موبایل ته خېجوه راځه ورېږه ته ما نه رستو ځې که نه یار ښځې نه پرېږدي او دلته مې تاسو نه پرېږدئ مونږ ته خو هم یو لار وښیئ که نه بالکل صحیح د کوم افوار ده به مې مړ کوي یا نه تاسو مخامخا مړ کوئ ښه صحیح وای بالکل صحیح ټیک خبره کوي رښتیا او همدغسې